د هر انسان یو فیوریټ کس یې. زما فیوریټ کس چې دی هغه مشر منظور احمد پښتین دی. نو عثمان ته مې وویلې چې ته به زما ملاقات له مشر سره راکړې، هغه هم په یکړه کې. نو ده واده راسره وکړله. بیا مې عثمان ته د اسد ورور هغه موبایل ورښکاره کړي چې ما ځینې اخیستی. نو ده راته وویل بالکل دا زبردسته موبایل دی. ښه له خیره نو دا موبایل ولو عثمان ته مې ورښکاره کړي چې دا موبایل ته څه وایي. نو دی وایي دا ښه خوندور ښه صفا سیټ دی، بیسټ سیټ دی. نو د ده خوښ شو، بس داسې لکه زما چې خوښ شول. اوس بس اجازه ځینې اخلو. عثمان ته وایم چې زه پوډکاسټ شروع کوم، اول اپیسوډ کې بیا زما مېلمه کېږي. نو څه کې وایه انشاءالله د تیم شروع که ما هم کار پر کړی دی، د یوې ورځې کار پاته دی. ښه تیم زده زر سټارټ بس کار پاته انشاءالله ځای جوړ دی، ترتیب جوړ دی. بس عثمان بیا تیم اوس دی لږ ویډیو کې اکټیو نه وي په سوشل میډیا کې. دی وایي زه پوډکاسټ شروع کوم، وایي بس بیا انشاءالله زور ته اول بیا زما پوډکاسټ چې زه شروع کوم په هغې کې ته مېلمه د ده به پوډکاسټ ګوره چې څوک اول مېلمه وي. ښه بس ټیک، زه به ستا نه جوړ کړم، ته به زما جوړ کړې. مننه، ډېر ښه خوند یې وکړي، ډېر ښه ساعت مې ورسره تېر شو. یو کول یې راسره کړی چې ولې د مشر سره دې ملاوم، هغه کول به د پر ځای کوې. ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کېږي چې خپل په کرایه کور واخلې، ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي